دا د روژې میاشت در روانه ده، پر دې شپږ خبرو باندې ضرور عمل وکړه، کني نه به ستا روژه قبوله سي، نه به د ګناهو معاف سي او نه به د روژې څخه یو فایده واخلي. نو هغه زما ورور یا هغه زما خور کچیر دا پیغام اوري، تاسو دا پیغام تر پایه پورې وګورئ او دا پیغام د الله د رضا په خاطر باندې مخ در سره شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورسیږي د روژې د راتګ څخه مخکې د خبرو معلومات ورته وسی. اوله خبره، د روژې د راتګ څخه مخکې به موږ تاسو د خپل زړونه دغه به مکمله صفا کوو د هر ګناه څخه، هغه ګناه چې د روژې څخه مخکې موږ کوله او اوس موږ باقاعده توبهګار سو او د زړه د اخلاص د الله څخه وغواړو، یعنې د زړه د اخلاص به توبه کوو، د زړونه به مکمله د ګناهونو څخه صفا کوو. هغه ګناه چې ما ته په خوله کوله، په سترګو باندې مې کوله، په لاسو په پښو باندې ما ته ګناه کوله، د روژې پر راتګ سره دغه مکمله ګناه ما ته پرېږدو او دا دعا به کوو چې الله ستاسو طرف ته توبهګار یم، د دې روژې په برکت سره دغسې بدلون زما په زړه کې راوله، زما په ژوند کې راوله، دا زما ژوند یوازې ستا لپاره سي او دا ګناهونه مکمله پرېږدم. او دویمه خبره چې زما او ستا تعلق به د قرآن کریم سره بیخي ډیر زیات وي د روژې په میاشت کې، ځکه دا هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن را نازل شوی. د دې میاشت د قرآن سره یو جلا تعلق دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر روژه د جبرائیل علیه السلام سره د قرآن کریم دور کوي، نبی اسلام به هغه ته قرآن اوروي. او تاسو ته معلومات شته چې موږ تاسو امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به یو قرآن سهار ختموي، یو قرآن به ماښام ختموي، یعنی د روژې په میاشت کې به د شپېته واري د قرآن کریم تلاوت کوي. الله اکبر. امام مالک رحمه الله هغه به د حدیثو درس کوي چې کله به د روژې میاشت راغله د حدیثو درس به بند کړي، سوای د قرآن سره تعلق د بل شي نه کوي، یعنی هر وخت به د قرآن سره تعلق که سهار او که ماښام د قرآن سره به د تعلق. او درېمه دا خبره چې د لمانځه پابندي به کوو، یعنی د روژې څخه مخکې موږ تاسې په لمانځو کې ډیر خیال نه وي، کله لمونځ ناوخته کړی، کله پر وخت باندې کړی او کله راڅخه پاته سوی، خو لیکن د روژې د میاشت په راتګ سره موږ تاسې به دا مکمله عهد کوو، د ځان سره به دا وعده کوو چې یا الله زه به د لمانځه پابندي کوم، دا خپل چې کوم مصروفیت دی دې څخه به مکمله د لمونځ وخت را باسو، لمونځ به په عاجزۍ باندې، لمونځ به په خوشحالي باندې، او دا کل لمونځ چې کوو دا په د الله په مینه کې، د الله په عشق چې دی هغه ادا کوو، هغه وخت به د لمونځ چې کوم نور دی هغه به ستا په زړه کې ته محسوسه کړې، د لمانځه چې کومه خوشحالي ده ته به په خپلو سترګو باندې ووینې. او څلورم شی د ژبې حفاظت کول، یعنی په روژه مبارکه کې دغه ژبه غلط شیانو باندې په غلطو الفاظو باندې نه استعمالول، ځکه ژبه یو داسې شی ده چې په دې سره د انسان په مابینځ کې نفرت پیدا کیږي، په دې سره غیبت کیږي، په دې سره دروغ ویل کیږي، جنګ او جګړې فساد چې دي هغه د ژبې د وجې منځ ته راځي. نو هیڅ کله د ژبې غلط استعمال به نه کوو. حدیث شریف کې راځي که چیرې د روژې مبارکې میاشت کې تا ته څوک بد رد ووایي، تا سره جګړه کول وغواړي، نو ته ورته ووایه چې بس روژه ده، زه تا سره جنگ کول نه غواړم. او که چیرې یو انسان روژه ونیسي دغه باوجوده دغه ژبه صحیح نه استعمالوي، دې باندې دروغ وایي، د غیبت پکوي او دغسې د ژبې په وجه باندې یو چاته بد رد وایي، نو دا روژه هیڅ کله دته هیڅ فایده نه کوي، یعنی د روژه به ورباندې تیره سي خو لیکن د ګناهونه به معاف نه سي. نو هیڅ کله د ژبې استعمال به غلط نه کوو د روژې په میاشت کې. او پنځم دا خبره چې هر ورځ به د روژې په میاشت کې صدقه کوو د خپل وس مطابق. دا نه معنی چې خامخا به ته په کروراو په لکهاو صدقه کوې، چې څومره الله ته طاقت درکړی، چې څومره الله ته وس درکړی، د هغه مطابق هر ورځ یا هر شپه موږ ته صدقه وکړو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې راځي وایي چې کله د روژې میاشت به راغله د نبی علیه السلام سخا به بیخي ډېره زیاته سوله. نبی علیه السلام خو سخي وو، خو لیکن د روژې په میاشت کې به د سخا بیخي ډېره زیاته سوله. نو دا د روژې میاشت داسې ده چې کله یو انسان د روژې په میاشت کې صدقه ورکړي، د روژې چې کوم نور دی هغه به د په زړه کې راسي. او شپږم شی د روژې چې کوم عظمت دی، کوم عزت دی، هغه موږ تاسې په زړه کې ساتو، یعنی د دې به ډېر خیال ساتو، یوه ګناه په دې کې نه کوو، ډېر په احترام باندې به په دې کې چې دی هغه موږ تاسې عبادتونه کوو. د روژې ته په سپک نظر باندې نه ګورو، ځکه دا داسې عظیمه میاشت ده چې په دې کې قرآن را نازل شوی او په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر دعاګانې کولې. تاسو ته معلومه ده چې کله به روژه راتله شپږ میاشتې مخکې به صحابه کرام دا دعا کولې چې الله موږ روژې ته ورورسوه، موږ روژې ته ورورسوه، په خیر مې ورورسوه. چې کله به روژه تېره شوه شپږ میاشتې به دوی د روژې د قبلولو دعاګانې کولې چې الله دا تېره سوې روژه راڅخه قبوله کړه، دا تېره سوې روژه راڅخه قبوله کړه. الله دې موږ تاسې په خیر ورورسوي روژې مبارکې ته، او الله دې پر دې ټولو خبرو باندې او علومات بیا ټولو اوریدونکو لیدونکو ته د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي.